زه به یو څو شعرونه وایم خو خپل نه وایم. زما ورور چې دی نو چې وفات شوی د هغې نه یو څو ورځې مخکې ما سره ناست و نو ما ته یو څو شعرونه ویلي وو، ما ځان سره لیکلي وو. نو زه به هغه یو څو شعرونه تاسو ته ووایم. ناز صاحب د هغوی څه شعرونه دي وایي: ستا سره لاسو کې کې وې نو باچا وختې، ستا سره لاسو کې کې وې نو باچا وختې، ما ته زما د یقین پتې ټولې څخه وختې. او ستا کلیوال دی هغه ښکلی ګاونډي دی ستاسو، ستا کلیوال دی هغه ښکلی ګاونډي دی ستاسو، اوهو راغاړي و زیار ته خو اشنا وختې. او د دې نه وروستو د اعتبار د ډېره مننه. ستا کلیوال دی هغه ښکلی ګاونډي دی ستاسو، اوهو راغاړي و زیار ته خو اشنا وختې. او د دې نه وروستو د اعتبار دپاره څه پاتې شو چې باوجود د قسمونو بې وفا وختې. او دغه یو څو نور شعرونه چې مازغه خراب لرم سوچونه عجیبه ساتمه، مازغه خراب لرم سوچونه عجیبه ساتمه، زړه دومره پاک په خدای قسم لکه شیشه ساتمه. او فیض صاحب ستا څوک هم شکل شان انسان به را پیدا کم ځان لا، دا د هغوی شعر دی. ستا څوک هم شکل شان انسان به را پیدا کم ځان لا، زړه کې به تا ساتم او خوا کې به هغه ساتمه. ستا څوک هم شکل شان انسان به را پیدا کم ځان لا، زړه کې به تا ساتم او خوا کې به هغه ساتمه. او بې اعتباري دومره سیوا شو چې په کور دننه د خپلې ویرې نه په لاس کې تماچه ساتمه. او دغه یو څو نور شعرونه بیا یو وړوکی غوندې کې نظم دی هغه به ووایم. هغوی وایي چې حسن پرست یم په دې کې څه ګناه خو نشته، حسن پرست یم په دې کې څه ګناه خو نشته، زه ګناهګار به هله یم چې په حاشي وکمه. او خدای خو دې مال دومره وسړو بیخي رانه کي، خدای خو دې مال دومره وسړو بیخي رانه کي چې یو بېوسه ته زه نر شم بدماشي وکمه. او زه ټوله میاشت نوکري وکمه تنخوا واخلم. احسان صاحب زه ټوله میاشت نوکري وکمه تنخوا واخلم او بیا به ټولې تنخوا یو شپه عیاشي وکمه. زه ټوله میاشت نوکري وکمه تنخوا واخلم او بیا به ټولې تنخوا یو شپه عیاشي وکمه. او زما د زوره به خبر شي خو د شپې چرته کې په مین سړک باندې چې ستاسو تالاشي وکمه. او مننه او بېګا مې خوب لیدلی وا زه حق حیران یم، اول شراب وسکم او وروسته خودکشي وکمه. او د هغوی دغه یو لنډ غونده کې نظم دی سرخط دی چې په دنیا اور به لګوم. یاد دي چې ته چې کله ما نه تللې حیدر صاحب، یاد دي چې ته چې کله ما نه تللې ما درته څه ویلي وو. اشنا که ومې لیدې چېرته د بل چا سره تا ته به هېڅ ونه ویم، هر څه به وسېځمه په دنیا اور به لګوم، ځان له به سور ولګوم او ځان به هم وسېځم. نن چې بلهامو د پس اشنا ما ولیدې ته په لاره بل چا سره، نو دومره زور یې راکړو په هغه ځای کېناستم. سګرټ مې لاسو کې و، ماچس مې جیب کې پروت و، خو دومره توان مې نه و چې د ماچس تی لیبل کړی مې وی او خالي سګرټ ترې لګولی مې وی. ډېره مننه.